نږدې کال پوره کېږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې او په دې موده کې ولس ته د ښوونځیو د تړلو په اړه قانع ورکوونکی ځواب یا وضاحت نه دی ورکړل شوی. و طالبان مدت 1 سال میشه که به دختران ما اجازه رفتن به مکتب را نمیدهند. ما از کشورهای دنیا خواهش میکنیم که در کنار مردم افغانستان بیستند، به خصوص در کنار زنان افغانستان، زنان شجاع افغانستان، زنان قدرتمند افغانستان بیستند و از ما حمایت کنند. در آستانه 1 سالگی شدن سقوط جمهوری اسلامی افغانستان و بر روی کار آمدن حکومت طالبان قرار داریم. بنابراین ما زنان افغانستان از مردم دنیا می‌خواهیم که در این حالت دشوار مردم افغانستان بالخصوص زنان افغانستان را تنها نگذارند. د پوهنې وزارت سرپرست خو سره سفر پر مهال خبريالانو ته ویل ټولنیز حساسیتونه او کلتوري محدودیتونه هغه لوی ننګونې دي چې له کبله یې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تر اوسه تړلې پاتې دي. د سرپرست وزیر په خبره لري پرتو سیمو کې لا هم ډیره کورنۍ شته چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت لري او دوی کوشش کوي خلکو ته د دې ستونزې د حل لپاره عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري. خو اصل کې د افغانستان په لري پرتو سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې له خپل کوره د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. نو د افغانستان اسلامي امارت کوښښ کوي چې له خپل ټولو له سره په دې اړه یو قناعت حاصل کړي او ښوونځي پرانیزي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه بیا د اسلامي امارات ویان په هغه پرېکړه ټینګار کوي چې پکې د نجونو د ښوونځیو بیا پیل کې د امرساني خبره شوې ده. په دې برخه کې د اسلامي امارت له لوري څخه یو اعلامیه او معرفي وزارت له لوري څخه په اوایلو کې نشر شوی او سیالته وضاحت ورکول شوی، همدا اوس موږ په هماغه اعلامیه کفایت کوو. که څه هم د پوهنې سرپرست وزیر د ښوونځیو د پیل په اړه د ژر شروع کېدو خبره کړې، خو لا معلومه نه ده چې دغه پرېکړه به څومره ژر عملي او دغه غوښتنو ځواب شي چې په کور دننه او بهري غوښتنه کیږي.